د روسیې کازان ښار کې د بریکس 14مې سرمشریزې په څنډه کې د ایران د ولسمشر او د هند د لومړي وزیر لیدنه. د ایران ولسمشر په یوه خبرپاڼه کې وایي مسعود پزشکیان په دغه لیدنه کې په افغانستان کې له سولې او آرامۍ څخه پر ملاتړ په ټینګار سره د سیمې د راتلونکي جوړولو انګیزې او هوډ سره له کابل سره د تعامل او اړیکو غوښتنه کړې ده. په خبرپاڼه کې راغلي چې د هند لومړي وزیر هم د چابهار بندر پر پراختیا ټینګار کړی او ویلي دي د دې بندر پراختیا د سیمې اړیکو په جوړښت کې مهم رول لري. بلخوا هندي رسنیو راپور ورکړی چې دواړو لورو په افغانستان کې د سولې او ټیکاو د تامین پر اهمیت او د هیواد ته د بشرپاله مرستو پر برابرولو ټینګار کړی دی. در واقع هر چی سریعتر باید در منطقه که افغانستان هست باید تعامل نیک و روابط نیک به وجود بیاید و از ظرفیت ها و پتانسیلی که کشورها دارند باید استفاده شود. تحکیم صلح و امنیت و ثبات بیشتر در افغانستان و به وجود آمدن یک افغانستان باثبات، قوی و دارای استقلال و آزادی میتواند نقش بسیار مهمی را در حیات نه تنها به افغانستان بلکه کشورهای منطقه و گسترش روابط آن در منطقه بازی نماید. موقعیت جغرافیایی افغانستان، وضعیت سیاسی افغانستان و اقتصادی افغانستان حکم میکنه که کشورهای همسایه منطقه و فرامنطقه و افغانستان ارتباط و تعامل داشته باشه، صرف نظر از اینکه در افغانستان کدام نوع رژیم حاکم است. اسلامي امارت هم وایي د سیمې له ټولو هیوادونو سره د اقتصادي اړیکو غوښتونکی دی او د چابهار بندر سیمې لپاره یو ښه اقتصادي فرصت دی. افغانستان خواهان روابط اقتصادی با تمام کشورهای منطقه است. بندر چابهار یکی از فرصت‌های بسیار خوب اقتصادی در منطقه شمرده میشه که افغانستان هم از او بهره خوب میبره. هند و ایران از او موقعی را که وجود مساعد ساخته به پیشگاه میره برزی گذاشتن تا افغانستان توسعه اقتصادی پیدا بکنه و آهسته آهسته از مشکلات اقتصادی بیرون بیاد. ښاغلی مجاهد دغه راز زیاتوي چې د سیمې هیوادونو ترمنځ اقتصادي اړیکو ښه والي په موخه باید د هغو ترمنځ ډیپلوماتیکي اړیکې ټینګې شي. خواهان از هستیم که به خاطر بهبود روابط اقتصادی روابط دیپلماتیک بین کشورها هم تامین کرده تا هر گونه تشویشی که باشد بین بره و همچنان یک فضای خوب اعتماد به میان بیاد تا بتانیم با آرامی و آرامش در منطقه زیست مسالمت آمیز داشته باشیم. اسلامي امارت په ځلونو ټینګار کړی چې بهرنی اقتصاد محوره سیاست لري او د متقابل درناوي پر بنسټ له ټولو هیوادونو سره د اړیکو غوښتونکی دی.